نه هېرېدونکی مجاهد عمر مختار رحمت الله. عمر مختار له نیک پلار او مور څخه په 1858 میلادي کال د بطنان د برقه په کلي کې پیدا شوی. پلار یې مکې معظمې ته د حج د ادا کولو لپاره روان و چې په لاره کې یې مرګ میلمه شو. له هغه وخت راهیسې چې ایټالویانو برقه او طرابلس ته راغلي وو، د هغوی تر بیرته وتلو پورې د لیبیا خلکو خپلې وینې قرباني کړې او د دې کار لپاره یې پرله پسې دلیلونه قایم کړل چې کومو خلکو او قومونو ته د خپلو عقیدو او تاریخ له امله عزت ترلاسه شوی د ختمېدو والا نه دی، که څه هم له هغو سره په توپونو، ټانګونو او جهازونو مقابله وشي. د ښار په ټولو خواو کې په برقه او طرابلس کې د ایټالویانو د ظلمونو خبر خپور شو. په برقه کې چې څوک لومړی مقابلې ته راووت هغه عمر مختار و. ده ته د جبل الاخضر مشري ور په غاړه شوه او څو وخت وروسته ورته د مجاهدینو عام قیادت هم ور وسپارل شو. دغه زلمي یې هم د قبلولو څخه انکار ونه کړ. کلیوالي لښکر یې جوړ کړ او د دښمن په مقابل کې د دفاع دنده ور وسپارل شوه. کله چې ایټالویان له خپل مرکز نه راووتل، د عمر مختار په مشري مجاهدینو حمله پرې وکړه او په ډېر ناکاره مرګ یې ووژل. ډېر مالونه او اسلحې یې چې ډېر ضرورت یې هم ورته لاره ترې په غنیمت ونیولې. تر دې وروسته ایټالویان مجبور شول چې د مجاهدینو ترمنځ د اختلاف تخم وکري. د عمر مختار په اړولو کې یې هم ډېرې هلې ځلې وکړې او ډېر مالونه یې ورته په مخ کې کېښودل. د مشري او رتبې وړاندیز یې ورکړ خو په خپل پلان کې کامیاب نه شول. کله چې ایټالویانو په 1920 میلادي کال د جنګبوب په سیمه واکمن شول، نو د جبل الاخضر، برقه، شرقي مصر او جنوبي سنوسي مرکزونو ترمنځ یې د تګ راتګ لارې بندې کړې چې په دې سره عمر مختار په شمال کې یوازې پاتې شو. عمر مختار له حالاتو سره سم خپل جهاد ته ادامه ورکړه. سره له دغه سختو حالاتو به یې هم په دښمن یوه حمله تر بلې ډېره سخته وه. ایټالویانو د هغه مقابلې ته لښکر راویست. په یو میدان کې 2 ورځې جنګ روان و، خو د الله تعالی مرسته له عمر مختار سره وه او بریا د عمر مختار په نصیب شوه. عمر مختار چې کله له الله تعالی څخه د شهادت غوښتنه وکړه، له نږدې 40 شهسوارانو سره د دښمن مقابلې ته راووت. د خپل مجاهدینو د مرکزونو څارنه یې کوله. د صعب المسالک په دښته تېرېدل چې ډېر ځنګلونه پکې وو. ایټالوي لښکر د جاسوسانو په وسیله ورباندې خبر شو او دښته یې محاصره کړه. عمر مختار او د هغه ملګري په ځان پوه شول چې د دښمن په منځ کې راګیر شوي دي. په دې ځای کې هم ډېره لویه معرکه تېره شوه. د دښمن په ډېروالي سره بیا هم مجاهدین په دې وتوانېدل چې د هغو صفونه مات او ځان ترې غربي لور ته وباسي. هلته ورسره ناڅاپي ایټالوي لښکر بیا مخامخ شو. د عمر مختار له ملګرو سره وسلې په ختمېدو وې، خو بیا یې هم له دغه لښکر سره ډېره مقابله وکړه چې په پای کې یې د عمر مختار ملګري ټول شهیدان شول او د عمر مختار آس هم پکې ووژل شو. آس په عمر مختار راوغورځېد خو د ځان ورڅخه ویست او په یوازې ځان یې د ایټالویانو له لښکر سره مقابله شروع کړه. د عمر مختار 11 زخمی شو. کوپري لښکر ورباندې ډېر شو. تکړه او زړور مجاهد یې ونیو او بندي یې کړ. په اول کې یې ونه پیژند، خو وروسته پوه شول چې عمر مختار یې نیولی دی. هغوی د اسوسته نومي ځای ته ولېږه او له هغه ځای څخه یې بیا د بنغازي زندان ته انتقال کړ.
څه وخت وروسته ایټالویانو سید عمر مختار محکمې ته راووست په داسې حال کې چې لاسونه یې په زنځیرونو کې بند و او له هر لور ورسره پیراداران روان وو. دا هسې شکلي او تمثیلي محکمه وه ځکه د محکمې څخه یوه ورځ مخکې د عمر مختار د اعدام فیصله یې کړې وه. د عمر مختار محکمې 1 ساعت او 15 دقیقې وخت ونیو او د هغه د اعدام حکم یې صادر کړ. انا لله و انا الیه راجعون. د چهارشنبې په سهار د 1911 میلادي کال د سپټمبر په 11 نیټه ایټالویانو په عمر مختار د اعدام حکم پلی کړ، خو تر وروستۍ سلګۍ یې په زړونو کې الله تعالی له هغه څخه ویره اچولې وه. تر اعدام وروسته یې د بنغازي په یو طرف د صابري په هدیره کې د هغه مبارک بدن په یو ژور قبر کې کېښود او په سیمټو یې پوخ کړ او تر ډېرې مودې یې د هغه په قبر یو پیرادار هم ټاکلی و چې هسې نه څوک یې بدن له دغه ځای څخه بل ځای ته یوسي. موږ داسې نسل غواړو چې اسلام ته اوږه ورکړي، نه داسې چې د اسلام په اوږو بار شي. مرګ هرومرو راتلونکی دی، خو اتلان او نیکان په داسې مرګ مري چې د راتلونکي نسل لپاره یو فند شي او راتلونکی نسل هم د هغوی په قدم پښه کیږدي.